ستوري والمر الله وای الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحیم رحیمی ورور پښتنه کړې ده. که څوک حلاله یا ذبحه په چپ لاس باندې وکړي، یعنی که څاروی په چپ لاس باندې حلال کي، دا څنګه د هغه څاروی حلال دی که نه دی؟ او دویمه پوښتنه یې دا کړې، که موږ ته تاسو آداب د ذبحې راوښیي چې دا ذبحه او دا حلاله باید په کمې طریقې سره وشي، ځکه اکثره کسان په دې باندې نه پوهیږي. مسنونه طریقه خو دا ده چې ذبحه باید په ښي لاس باندې وشي، ځکه الله رب العزت ته په ښي لاس باندې عمل ډیر محبوب او ډیر غوره دی. حتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې راځي چې په هغه کې ترجل او تنعل هم یاد کړی. کله چې تاسو خپل ویښتان ږمنځوئ نو اول به ښي طرف ږمنځوئ، او کله چې خپل بوټان پښو کوئ نو اول به ښي بوټ پښو کوئ. خو که چا د کوم عذر له وجې نه په چپ لاس باندې حلاله وکړه، هغه مذبوحه حلاله ده، غوښې خوړلی شئ، حتی که قصدن هم وکړي بیا هم هغه مذبوحه حلاله ده. په چپ لاس باندې که څوک حلاله وکړي او غوښه نه مردارېږي، خو مسنونه طریقه دا ده باید چې په ښي لاس باندې ذبحه وشي. او آداب د ذبحې علامه کاسانی په بدایع الصنایع کې، همدارنګه ابن قدامه حنبلي په مغني کې ډیر په تفصیل سره ذکر کړي. زه به یو څو دانې په مختصر ډول تاسو ته بیان کړم. اول دا چې ان تکون الآلة حادة من الحدید، بدایع صنایع 5 جلد 8 صفحه. په کوم شي باندې چې ته څاروی حلالوي باید هغه د اوسپنې نه وي او ډیر تیره وي. ويكره الذبح بآلة كليلة أو من غير الحديد. په پڅې چاړې باندې ذبحه دا مکروه ده. همدارنګه په داسې شي سره ذبحه چې هغه د اوسپنې نه وي هغه هم مکروه ده، ځکه لأنها تؤذي الحیوان اکثر وأکد النبي صلی الله علیه وسلم على ذلك. که ته په پڅې چاړې باندې یو حیوان ذبحه کوي نو حیوان ته ډیر تکلیف رسیږي، او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاکید په دې باندې کړی چې تاسو به په تیرې چاړې سره حیوان ذبحه کوئ تر څو هغه ته تکلیف ونه رسیږي. نو لومړنی ادب د ذبحې دا دی چې په چاړه به یې حلالوي، چاړه به د اوسپنې نه وي او هغه به ډیره تیره وي. دویم بیا هم بدایع الصنایع 5 جلد کې همدغې 8 صفحه کې لیکي قطع العروق الأربعة المطلوبة كي يفارق الحياة بالسرعة. چا چې څاروي ذبحه کړي وي، قصابي یې کړي، هغه په دې باندې پوهېږي 4 رګونه دي هلته. هغه 4 رګونه به ډېر په تیزي سره ته پرې کوي تر څو دا حیات او ژوندون د دې څاروي په تیزي سره ووځي. دا نه چې یو دې پرې که او ته انتظار باسې هغه څاروی تکلیف ویني، نه، هغه کم 4 رګونه چې دي هغه به ډېر په تیزي سره پرې کوي. او دریم دا چې الاسراع في قطع العروق تقلیلا للإيذاء به. دا او مخکینی ادب یو شی دی چې هغه رګونه به ډېر زر ته پرې کوي تر څو چې تکلیف هغه حیوان ته کم شي. او څلورم دا هم بدایع الصنایع او همدارنګه مغني ذکر کړي دي چې دا 4 رګونه تا پرې کړه نو د دې نه به وروسته کم اډوکی چې د غاړې دی یا کم اډوکی چې د څټ دی هغه ته به زر نه رسیږي. الاکتفاء بقطع العروق الأربعة وعدم الوصول إلى عظام العنق والرقبة. دا 4 رګونه دی چې پرې کړل، پرېږده چې د دې څاروي او د دې حیوان هغه سا ووځي، مړ شي، د هغه نه وروسته کم اډوکی چې د غاړې دی او کم اډوکی چې د څټ دی هغه ته پرېږده.
او مغني په 9 جلد کې 319 صفحه کې لیکي چې لا یقطع العنق من خلفه، دا غاړه به د شانه نه پرې کوي، وانما یقطع من جهة الحلقوم، دا به د دې طرف نه قطع کیږي، لأن الأذى في القطع من ظهره اکثرا، د شانه چې ته پرې کوې د حیوان لپاره ډیر تکلیف دی. هو که چا داسې چې د ښي طرف نه یعنې د غاړې طرف نه یې څاروی حلال نه که د څټ نه حلال کړ، خو تر څو چې هغه رګونه په غاړه کې دي هلته رارسېده څاروی ژوندی و، بیا هم د دې مذبوحې غوښه حلاله ده. فإن بدأ يقطع من خلفه وكانت الحياة باقية حتى وصوله إلى العروق الأربعة فتحل الذبيحة ويكره هذا الأسلوب من الذبيحة. اگر که دا مکروه دی خو بهتره دا ده چې د ښي طرف نه حلال شي. فقهاو تقریبا 12 آداب د ذبح ذکر کړي دي، ما یې په دې 5 باندې اکتفا وکړه. لم يزال فانكر بعض الجلال لم يلد ولم يولد خالقه متعال فانكر بعض الجلال لم يزال فانكر بعض الجلال لم يلد ولم يولد خالقه متعال فانكر بعض الجلال كبرياء مشكل كشار باي حاجت روا بند يا مستام كبرياء مشكل كشار باي حاجت روا بند يا مستام هر سکی داستا حکمت هر سکی دی پروت کمال